یوه په یاد شوه خو زه توکل په خدای همدا یوه بس ته بیا یو کتاب ده علامه ابن جوزي جوړ کړی پرون مې چې درته ویلې الطف اللطائف هغې کې لیکلي دي یو سړی و په یوې جلۍ مین نو دا ډېره مغروره وه دی به چې هر وخت لاره کې ورته ولاړو دا جلۍ به راغله ده به ډېرې زارۍ ورته کړلې چې خیر ده لږ راغی بیخي ځان هم نه پرې پوه کوو ډېره مغروره وه حسینه ډېره وه غرور پکې و نو بله ورځ ده ورته ویلې چې د الله په خاطر نوره چې نه را سره غږېږي دا نوم خو دې راوښیه نو هغې خو اصلي نوم خو به بل شی و نو هغې له ډېره غرور ورته ویلې وایي نوم مې مکه شریفه ده بس همدې مکې سره مې کار ده خیر ده دی حجر الاسود یې ورې مچو کوم نو علما وایي چې کتابونو کې کله کله باید شاګردانو ته استادان یوه یوه په درس کې به ټوکه وکړي ځکه د شاګردانو نه ستړیا ورکېږي ملالو ستړیا ترېنه ورکېږي نشأت پکې را پیدا کېږي بیا خو نو بیخي ډېرې خبرې سته د دومره ډېرې چې ورته حیرانه به شي بله ورځ مې چې کتاب درته ویلې کتاب الفکاهة والمزاح داسې نه ادبي ټوکې پکې دي غیر د ادب نه نه یعنې داسې هم ښه وي کله کله سړی مطالعه کوي نو په کتابخانه کې سړی ډېر ستړی شي کله نو کله کله داسې یو کتاب راواخلې بله ورځ مې دلته ملګرو ته ویلې ما دلته کتاب کته هلته مونږ چې اوسېږو د ما مستقله کوټه ده نور ملګري خپل مجلس کوي نو ما کتاب کته یوه داسې خبر پکې راغله زه یې وخندولمه نو ډېر یې وخندولمه زه چې مې ویلې اوس په زوره وخاندم ورسره که قلم راواخلم ها 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 ورسره ولیکمه